خوست ښاروال حافظ عبدالرشید عمري ښار کې د روانو پروژو څخه لیدنه ترسره کړه. نوموړي وویل دوی د پروژو کیفیت او کمیت ته ژمن دي او له خوستمېشتو یې هم وغوښتل چې د عامه پروژو ساتنه وکړي. د عمري په خبره ښاروالۍ روان کال د 10 په شاوخوا کې د رغنیزو او بیا رغونو پروژو د تطبیق پلان لري. کومې پروژې او کوم سړکونه چې شروع شوي دي یو خو دا ډېره غټه خبره ده چې دا ډېرې شفافې دي او انجینرانو هم ډېره مننه کوو چې دوی نظارت په وخت سره کوي او دغې سره سره چې کوم ډیزاین او کومه طرحه او کومه پراختیا ولایت په مشوره د خوست ښار لپاره او د خوست میشتو لپاره شوي دو یقینا دا دوی لپاره د خوشحالۍ زیری دی او کومې اډې چې دي د هغه بازار نه نقل کېدل د ښاري نظم په باره کې او رړې ګډۍ دپاره د هفتې پوره سبا چې موږ کار شروع کوو. د خوست یو شمېر اوسېدونکي بیا د ښاروالۍ له لوري د روانو پروژو په ترسروي خوښ دي او زیاتوي چې د روانو پروژو په بشپړېدو سره به په دغه ولایت کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي ترڅنګ ښار ته ځانګړې ښکلا وروبخي. ډېر خوند یې وکړو. د خوست سړکونه ډېر ازاد شول او ډېره ښکلا یې سره وړه خوست ښار ته. تر څنګ یې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته هغه رشکش کم شو. یو خو ولس ته د کار زمینه برابرېږي او بل هم وطن د جوړېدو په خوا روان ده. نو ډېر مننه له حکومته کوو چې نور هم داسې کارونه راته وکړي چې مثال که سړکونه یې که نور دغسې پلچک یې که بل شی چې مثال کار راته وشي. ډېر خوشحاله یو ډېر امید لرو چې په راتلونکي کې هم نور کارونه شروع شي. د خوست خلک او د خوست ولسونه باید د خدمت وکړي او خوست ته ډېر ښایسته کار روان ده. آینده کې موږ غواړو چې انشاءالله همدا رقم ته کار جاري وساتل شي. ډېره ګڼه ګوڼه ده نو دغه سړک د خلکو سهولتونه او د خلکو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي. د ساختماني شرکت مسؤلین وایي چې د دوی کارونه د ښاروالۍ له لوري ورکړل شوي قرارداد سره سم ترسره کیږي. کومې پروژې چې اوس په خوست کې کیږي انشاءالله د کیفیت له نګاه نه ډېرې ښې دي ځکه نظارت دوامدور دی که د ښاروالۍ طرفه دی که خپله د شرکت انجینر هم دی نظارت یې شپه او ورځ کوي. نو زه دا بیخي خوستمېشتو ته دغې ته ډاډ ورکوم چې د ساخت کول پروژې یا راتلونکې پروژې به انشاءالله ډېر باکیفیته وي رغې به وي او د ډېر عمر به وي. دغه پروژه چې د اولې دوهمې او دریمو ناحیو په ساحو کې جوړیږي 1440 متره سړک او 1400 متره په اوږدوالي پکې لښتي شامل دي او په چارې 21.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي.